د جمعې په ورځ باندې جماعت ترادن د شیودې غلې کینی سلف و عمل ونکی چاته اخوا دیخوا اونوایی د چا په سټ باندې اون دانګیو غلې کینی او دې فارغ شي نو دا جمعه د دې جمعې نواله د بلې جمعې پورې د ټولو ګناهونو کفاره الله وګرځي چې سړی ډېر په عجزۍ حاضري کوي او مسجد ته چې سړی را دنده شي حدیث مبارک کې راځي چې د 2 رکعات منځ کې چې جمعات ته را دنده شي او وخت مکروه نه وي د نوافلو ټیم او د 2 رکعات منځ کې د الله د کور حق ادا د الله د کور حق ادا مونږ چې د چا ځای ته ورشو د چا د اجرې حق ادا کوو دا د الله د کور حق ادا شي چې بندرا شي او 2 رکعات تحیت المسجد د مسجد په ادب او په احترام کې 2 رکعات منځ بیا د جمعات کې کین او د خبرې نه کې د غلې ناسي حدیث مبارک کې راځي چې سو پورې د غلې ناسي ملائک د پاره د مغفرت دعاګانې کوي دا ډیره قیمتي ناسته دی چې کله سړی وخت کم په جمعات کې تیر شي په ټول دنیا کې د ځمکې په ټولو حتو کې الله ته غوره حصه هغه جمعات دی په مخ د ځمکه د دې نه بل غوره ځای نشته چې سړی دې چار دیوالۍ ته رادنده شي نو کوشش کو دې ته حاضري د وخت کوو جماعت کې ټیم ډیر وباسو مسجد کې ټیم ډیر وباسو چړم د جماعت سره تړلې شوی جماعت کې ټیم ډیر وباسو د دې ډیر لوی اجر دی او د جمعې په ورځ د وخت حاضري کول ها دا په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده او قیامت چې راځي او دا نظام چې ورانیږي نو دا به ورځ د جمعې وي دا هر څه به درهم برهم کېږي دا به ورځ د جمعې چې دا هر څه به درهم برهم شي او رات بشي دا به ورځ د جمعې په ټیم حاضري کول او په ټیم منځ کول صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوس وکړ وی په ټولو عملونو کې خوښ عمل الله ته څه دی په ټوله دنیا کې الله ته خوښ عمل څه دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل الصلاة علی وقتها منځ په خپل ټیم کول د دې نه بل غوره عمل په ټوله دنیا کې الله ته نشته په خپل ټیم باندې منځ کول دا بهترین دا یو محبوب عمل دی رب العالمین ته په خپل ټیم منځ کول او دا یاد ساتئ دا ذهن کې دا خبره په خور واچوئ ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته قیامت کې بد ټول نړم به حساب چې د بند سره کېږي دا بد منځ رومبه عدالت ته پیشي چې کېږي دا بد منځ ها رومبه پیشي به شروع شي رومبه الله دربار کې چې حاضرو شي رومبه حساب به فان صلحت کدا منصحرو فقد افلح وانجح دا سړی کامیاب دا سړی کامیاب شو چې د منص په عدالت کې دی پاش نو د ټولو نړومبه حساب بد مانځ کیږي حق منصحرو فقد افلح وانجح نو دی کامیاب شو دی کامیاب شو وان فسدت فقد خاب وخسر او چې منځي نقصان په منځ کې روت د تاوانی شو د نامراد شو رومبه عدالت چې لګي رومبه حساب چې موږ سره کېږي قیامت کې هغه به د مانځ کېږي صحابي فرمایي وي ما ته نبی علیہ السلام فرمایي چې کو یو کس یو داغه د کور مخې ته نهر وي نهر به او د هر ورځ په دې نهر کې 15 ټیمه لام وی چې د په وجود بخیره پاتې شي ما وینا چې یو نیر دی او د پکې 15 ټیمه لام وي په ماته وی چې دغه مثال د 15 منځونه دی چې سړی 15 منځونه کې د په وجود به ګناه نه پاتې کیږي د په وجود به ګناه نه پاتې کیږي منځ دا اهم عمل دی تاسو ته پته شته
چې بنده د الله نه خفه شي نو الله ترې نه سألي، کور تیلی، پټې تیلی، ځواني تیلی، صحت تیلی نه. حدیث مبارک ته رب العالمین چې د بنده نه خفه شي نو الله ترې نه د سجدې توفیق والي. تندې ځان ته نه پرېږدي، تندې بیا ځان ته نه پرېږدي. ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، وی ما یو شپه د نبی علیہ السلام ټول خدمت وکړو، ډېر بختور و. د ټول شپې خدمت مې اوبه راوړه، یو شی راوړه، بل شی راوړه، ټوله شپه د امام الانبیاء خدمت مې وکړو. د نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو، بیا ما ته وی چې سل څه وغواړه کنه، زما خدمت دې ټوله ورځ شپه وکړو، سل څه وغواړه، ځه څه دعا وغواړه چې وکړم درته. ځکه ټوله شپه مې وله خدمت کړی او بعضې وخت کې سړی د عالم خدمت وکړي، د نیک سړي خدمت وکړي، ډېر خوشحاله شي، وي زه څه ووایه چې وغواړم درله درم. نو چې سړي ته نبی علیه السلام وفرمایي چې سل شابه وغواړه، چې څه وایې غواړه. هغه هم ډېر هوښیار و که نه، وی اسألک مرافقتک فی الجنه، چې په جنت کې ستا ملګری شم نه. دا دعا راته وکړه چې په جنت کې دې ملګری شم. اسألک مرافقتک فی الجنه، ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم چې په جنت کې دې ملګری یم. دا دعا راته وکړه. نبی علیہ السلام راته فاعنی علی نفسک بکثرة السجود، که زما مرګتیا په جنت کې غواړي نو ډېرې سجدې لګوه، په مخه سجدې لګوه. فاعنی علی نفسک بکثرة السجود، ډېرې سجدې لګوه، الله به دې په جنت کې زما سره ملګری کړي. بس کثرت سجود، د سجدې په حالت کې بنده الله ته ډېر نږدې ښه. دا تندې نه دی، دا ډېر اشرف دی په وجود کې، دا مخ نه دی، دا ډېر اشرف دی. ځکه وایي په مخ په بیبي نه وایي، دا د بیبي حق دی ښه. څاروي له به داغ هم په مخ نه لګوي، بیبي به هم په مخ نه وهي. دا ډېر اشرف دی. او په تمامو مخلوقاتو کې د ټولو نه کمزورې مخلوق ځمکه ده، او سړی دا اشرف اندام روالي او په ځمکه یې رب دی. سبحان ربي الاعلى، په دې ټیم کې دا بنده رب ته ډېر نږدې اواز ورته وشي، ارفع رأسک لبیک یا عبدي ارفع رأسک. بنده حاضر یم، سر اوچته وه، سر اوچته وه. څه غواړې بنده چې درکم، سر اوچت کا. ګوره دا تندې مونږ چاته نه ټیټو، چاته یې په ډاګه ډږدو او رب ته یې په ډاګه باندې کېږي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي سجدې ډېرې کوه، سجدې ډېرې کوه، ما سره به د الله په جنت کې یو ځای کې سجدې په ځان ډېرې لازمې کوه. د مونځ ډېر غټ اهتمام کوه. نبی علیہ السلام فرمایي د چا نه چې د مازدیګر مونځ پاتې شو، فکأنما وتر اهله وماله، د دومره نقصان شو لکه د ده چې د ټول کور اهل او مال تباه و برباد شو، تباه و برباد شو، دومره لوی نقصان شو. مونځ به په هیڅ صورت نه پرېږدو، مونځ به په هیڅ صورت نه پرېږدو. حدیث مبارک کې راځي څوک چې د سحر مونځ نه روان شي، دی روان دی غدا برایت الایمان، دی د ایمان په جنډه روان، دی د ایمان جنډه اوچته کړې ده او روان دی، د ایمان جنډه اوچته کړې او روان. سحر کې د ایمان جنډې اوچتې. او احادیثو مبارکو کې راځي څوک چې د اشراق 2 رکعاته مونځ وکړي، سحر مونځ وکړي او بیا په خپل ځای ناست او ذکر او اذکار کوي، 2 رکعاته د اشراق مونځ وکړي، دله الله د یو حج قبول شوي او د یوې عمرې قبول شوي اجر الله ورکوي. 2 رکعاته د اشراق مونځ جماعت کې ناست ذکر او اذکار کوي، لږ ټیم خوب ته صبر وکړه، لږ ټیم ناکام وکړه، لږ ټیم پس به وده شي که نه، دا ډېر د برکت ټیم دی. نبی علیہ السلام به وایي اللهم بارک لامتی فی بکورها، ای زما ربا زما د امت په سبا کې برکت ورواچې، ربا په دې سبا وختي کې ولا برکت ورواچې. د دې ټیم نبی علیہ السلام د برکت دعا کړې ده. موږ به ټول ښه ودیو، په رزق کې برکت نشته، په مال کې نشته، په کور کې، په کاروبار کې نشته، دا د برکت ټیم دی، ټول کور پکې ساپوټه اوده پروتي ورونه بني، دا د برکت ټیم د محروم او ځکه رزق کې برکت نشته کنه.
سحر منځ کوه د اشراقه پورې موده کېږي چې ته لږ برکت وویني، ته لږ برکت په مال رزق کې ومومي. او څوک چې